ملګرو دا وخت تاسو ته یو ویډیو ښکاري په کم کې چې پولیس لګېدلی دي، یو هلک یې نیولی دی او په سوشل میډیا دا ویلی کېږي وایي دا کم هلک چې دی د دې کم تعلق چې دی هغه افغانستان سره دی. په دې به مکمل خبره کوو، ګورو به چې آیا دا یې ولې نیولی دی او د دې کومه تالاشي چې د هغه اخلي. یعنې دې څه داسې جرم کړلی چې دیو پولیسو هغه په انګلینډ کې نیولی دی او په هغه ځای کې یعنې بوټان وله وګوري او ورسره کومه ټوپۍ چې هغه وګوري مکمل، خو د هلک چې دی هغه خاندي. په ټیک ټاک باندې ډېر زیات شیر کېږي، ویلی کېږي چې زموږ د افغانیانو وروڼو سره داسې ظلم روان دی، داسې خبرې. خو حالانکې کومه خبره چې ده هغه دارنګې نه ده. مکمل کم معلومات چې مونږ وکړو ورسره کم دا ویډیو د هغې کم کمنټس چې وو، دې نه علاوه نور کم او داسې غټ غټ کم پیجونه شیر شوه، په هغې کې داسې ده چې دا کم هلک چې دی یو خو دا افغانی نه دی، لکه د دې کم تعلق چې دی هغه یو سعودي عرب یاد کړی او یو قطر یاد کړی چې د دې تعلق د هغه ځای سره دی او دا راغلی دی او د دې څه ملګري وو د ده سره او داسې څه به کول اوس نه کول، دا قصه پکې هم روانه ده. نو دا پولیس پسې بیا ورله او دا یو یې ونیودو او دا بیا چې کوم دی د دې تالاشي هغه شروع کړه چې آیا دې سره داسې څه هتیار یا چاقو چاړه وغیره یا داسې نور څه د نشهیز څه برآمد کولو کوشش یې وکړو، خو د دې سره هغه څه برآمد نه شو او پولیسو بیا په هغه ځای باندې پرېښو. بلکې کومه قصه چې روانه ده په سوشل میډیا په هغې کې چې ویلی کېږي چې دا افغانی دی، نو په دې کې څه حقیقت هغه نشته، دا افغانی نه دی. د دې کوم تعلق چې دی هغه د عرب ممالک سره دی، بلکې تاسو شکل صورت ته وګورئ نو د هغې نه هم دا نه ظاهرېږي چې دا یو افغانی دی. نو دغه کوم معلومات چې وو هغه هم تاسو سره شریک کول امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.